دا په سرور د ولسوالۍ کې د والیبال لوبو هغه ټورنمنټ دی چې دغه ولسوالۍ د ښاروالۍ له لوري برابر شوی وو. د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ د عوایدو مدیر همت الله محمدي وایي د دغه سیالیو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ همغږۍ او سالمې سیالۍ دود پیاوړي کول دي. محمدي زیاته کړه چې ښاروالۍ به په راتلونکي کې هم ورته ورزشي پروګرامونه تنظیم کړي څو ځوانان له ناسمو فعالیتونو لري او سپورت ته وهڅول شي. سرور ولسوالۍ د ښاروالۍ څخه نړۍ مننه کوم د دوی د الله تعالی عزت وکړي چې دغسې برنامې د سرور ولسوالۍ ځوانانو ته ورزشکارانو ته په لاره اچولي دي او د دوی څخه مننه کوم او د دوی څخه غوښتنه لرم چې په راتلونکي کې هم په نورو مختلفو برخو کې د ځوانانو لپاره دغسې برنامې جوړې کړي ترڅو دغه ځوانان رامنسجم شي یو ځای شي او د نشهیي توکو پر وړاندې د یوې مبارزې په حیث دغه لوبې په لاره واچول شي. د سرور ولسوالۍ د ورزش مسؤل وفي الله سباون وایي په دغه تورنمنټ کې د خوګیاڼو او سرور ولسوالیو څلور لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به د چارباغ صفا لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دغه برنامه زموږ هدف د ښاروالۍ د خوا نه دغه ټورنمنټ موږ ته ترتیب شوی برابر شوی دی. د دې هدف موخه زموږ یووالی د حکومت سره د ځوانانو د هماهنګۍ په خاطر باندې جوړ شوی دی. یو تن ورزشکار هارون دا ډول لوبې د ځوانانو سالمې تفریح او له نشو راګرځولو لپاره خورا مهمه بولي. الحمدلله نن پایلو به د خوښ چې په دغه ستره سیالۍ کې مونږ ونډه اخلو فاینل ته رسیدلی وو. د دغه علاقې مشرانو ځوانانو د سره محترم ښاروال صاحب څخه هم یو نړۍ مننه چې ځوانانو ته داسې تشویقي برنامې برابروي چې ترڅو ځوانان وکولی شي د سپورت له لارې خپل ذهني ارامتیا وبخښي او د بل سره خپل اړیکې روابط جوړې کړي. د سیمې اوسیدونکي فیروز د سرور ښاروالۍ دغه نوښت وستایه او ویل چې دا ډول پروګرامونه نه یوازې د ځوانانو استعدادونه رابرسېره کوي بلکې په ټولنه کې د یووالي او خوښۍ فضا هم رامنځته کوي. دغه برنامه د دوه کال الحمدلله موږ په کار باندې اچولې ده چې څه کال د خوګیاڼو د ولسوالۍ او د سرخود د ولسوالۍ د والیبال ټیمونه هم سره په ټورنمنټ کې اچولي دي چې نن اخري سیمې فاینل ده چې د ښاروالۍ خپل ټیم او د شهید خلیل چې چارباغ صفا ټیم د فاینل ته وتلي دي. د دغه سیالیو بریالي لوبډلې ته د سرور ښاروال قاری راز محمد جبارخیل او یو شمېر نور مشرانو لخوا د اتلولۍ جام میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.